سلامونه د مشال رادیو پښتونخوا او سیمه ویډیو خپرونې ته مو هرکلی کوم چې نن مو پکې دا مطالب راوړي دي د خیبر ایجنسي مشرانو د پاکستان له امنیتي ځواکونو د لارو خلاصولو او توپونو بندولو غوښتنه کړې ده د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي کډوال وایي تر غلې تیر یو وزیرستان ته مو واستوي د افغانستان ولسمشر اشرف غني احمدزی وایي په تعلیمي نظام کې به مثبت بدلون راولي او د پېښور په نشترحال کې د افغان کلتور په اړه دوه ورځنی نندارتون ترسره شو چې پکې ګڼ شمېر کسانو ګډون کړی دا او نور لما احمد شاه اعظمي سره د خیبر ایجنسي مشرانو د پاکستان له امنیتي ځواکونو د لارو خلاصولو او توپونو د بندولو غوښتنه کړې ده دا غوښتنه د سې شنبې په ورځ په پېښور کې د خیبر ایجنسي د باړې سیمې قومي او سیاسي مشرانو په تیراو باړه کې د پوځي عملیاتو په هکله په یوه غونډه کې وکړه مشرانو زیاته کړه چې که پوځ په سیمه کې عملیات کول غواړي نو اول دې ځایي خلک راوباسي او د عملیاتو کولو موده دې وروښيي چې دا ډول بې کوره سوي خلک بیرته خپلو کورونو ته په خوندي توګه ورسول سي دغه غونډه په داسې حال کې وسوه چې په تیراو باړه کې د اکتوبر د 14 نیټې راهیسې د وسوالو پر ضد د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات پیل سوي دي د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي کډوال وایي تر غلې تیر یو وزیرستان ته مو واستوي دغه کډوال وایي د غلې اخیستو ته په ساعتونو په سره لمر کې ولاړ وي خو نه خواړه ورسیږي او نه هم حکومت ستونزې اوري دوی غوښتنه لري چې حکومت یې خپلو سیمو ته ستانه کړي په شمالي وزیرستان کې د روان کال د جون د 15 نیټې راهیسې پوځي عملیات پیل سول چې له کبله یې څه باندې 10 لکه کسان کډې کولو ته مجبور سول نه غوړ رن مې نه دا پچار متخلي وزیرستان بچا د وزیرستان نه متعزوت کو فور د ووزي طالب نه غوړ نرخدا ورته نوستي دا نه پاس پینه جره ستی کسا چې کې ما دونر خدای خبر ده چې مشتوره نصیبي او دا ستړي ته خدای سیخ کړي دا خدای پاک امتحان رو واستلای د پمیش باندې په کابل کې د سړک پر غاړه د ښخ شوي بم په چاودنه کې د افغان ملي اردو 4 سرتیري وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وایي چې چاودنه د سې شنبې په سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د چهلستون اړوند د آقای علي شمس په سیمه کې د ملي اردو د عملې پر کاسټر ډوله موټر وسوې ده ویان زیاتوي چې په چاودنه کې 6 ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي د چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی د افغانستان ولسمشر اشرف غني احمدزی د پوهنې پر کیفیت تاکید کوي او وایي چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د پوهنې په نظام کې مثبت بدلونونه راسي ولسمشر غني دا څرګندونې د اکتوبر پر 15 نیټه په کابل کې د ښوونکي د ورځې لمانځلو په غونډه کې وکړې نوموړي ژمنه وکړه چې د ښوونکو د ستونزو د حل لپاره به جدي هڅې وکړي د پېښور په نشترحال کې د افغان کلتور په اړه دوه ورځنی نندارتون ترسره شو چې پکې ګڼ شمېر کسانو ګډون کړی و د اکتوبر پر 18 او 19 نیټه په سوي دې نندارتون کې د خیبر پښتونخوا د کلتور صوبایي وزیر امجد اپریدی او د عوامي نېشنل ګوند عمومي منشي میا افتخار حسین سربیره له افغانستان هم یو شمېر کسان راغلي وو په دې نندارتون کې یو شمېر هلکانو او انجونو افغاني جامې اغوستې وې او د نندارتون د ودانۍ پر دیوالونو د افغانستان تولید شوي توکي او ملي اتلانو عکسونه ځړول شوي وو پښتونخوا او سیمه خپرونه هم دومره خو زموږ ټولې خپرونې شپه ورځ پر مشال رادیو .com او هم په دې نامه پر فیسبوک ټویټر او یوټیوب لټولی سي احمد شاه اعظمي مخه ښه درته وایي روغ او جوړ اوسئ دا مشال ریډیو ده